بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ویډیو د پیر بابا باره کې ده. پیر بابا څوک و، کومه صدۍ کې تیر شوی دی او د کار څه و، چېرته پیدا شوی او چېرته وفات شوی دی. نو د پیر بابا باره کې در سره یو څو خبرې کوم چې کوم ځای کې پښتانه دي. ټوله پښتونخوا کې پیر بابا مشهور دی چې څوک د بونیر نوم اخلي نو ورسره د پیر بابا نوم تړلی. د پیر بابا چې و نو دی پیدا شوی په ازبکستان کې او د ازبکستان ښار فرغانه کې پیدا شوی و. د پیر بابا خپل نوم سید علي ترمذي و، د پلار نوم یې سید قمر علي و او د پلار چې کوم نو دی د بابر بادشاه نوم بابر بادشاه پورې راته رایت شو چې دا پیر بابا 14مه صدۍ کې تیر شوی دی او د 1500 نه یو څو کاله بعد پیدا شوی. نو پیر بابا چې پلار چې و سید قمر علي نه دی د بابر بادشاه په دغه فوج کې یا سپایي یا کمانډر خو د هغه فوج سړی و. نو دی بیا هجرت کړی دی د ازبکستان نه افغانستان ته او افغانستان نه دلته رالل او دلته کې په بونیر کې پیر بابا سکونت اختیار کو سیټل شو. نو سادات خاندان سره تعلق ساتو، سید خاندان چې ورته خلک وایي لکه د حضور صلی الله علیه وسلم رستو خاندان کې پیدا شوی دی. او دلته کې بونیر کې بیا دولت خان د بونیر یو پښتونو نه د هغه خور سره خورې بیا واده کړی و، نکاح کې اغوستې وه او بونیر کې ټول ژوند بیا تیر کړی دی. نو پیر بابا سبق د پیر بابا استاد چې و نو د هغه نوم شیخ سالار رومي او سبق پیر بابا ډیر نه ویلی لکه ریګولر ایجوکیشن چې څه ته وایي نه پیر بابا نه حاصل کړی دی نه ټول برابر کړی دی، بس لږ غونډه کې سبق یې ویلی و. خو وروستو پیر بابا خاندان کې یو سړی راغلی دی، هغه وایي چې دا پیر بابا اگر چې پخپله موږ دا ویلی شو چې تر 15مه پورې سبق ویلی خو د هغه قلم نه 50 کتابونه لیکلي شوي دي. نو هغه اتر و رایټر و 50 کتابونه یې لیکلي وو. نو دا ورسره وه یو صوفي بزرګ او د تبلیغ اسلام کار کو نه دلته د یوسفزو په علاقه کې چې کوم دی نه د تبلیغ اسلام کار کړو او صوفي بزرګو نو د صوفیانو چې کوم کاري خانقاه چلول نه خانقاه چلولې وه په ډیر زیات شاګردان مریدان وو خلفای وو چې په هغې کې ډېر مشهور یو اخوند درویزه دی. د اخوند درویزه نوم کیدای شي تاسو اورېدلی. اخوند درویزه هغه سړی و چې د پیر روښان د روشنایي تحریک مخالف پاتې شوی و. نه دې سره دا هم زه تاسو ته ووایم چې دغه زمانه کې چې کله د بابر او د پښتنو یا د اکبر باچا او د پښتنو هغه کم ټسلز راغلي نو اول پیر بابا او بیا پیر بابا نه پاس د ده شاګرد اخوند درویزه چې کوم و نه دی د مغولو سپورټرز وو، نه دی مغولو هم نه وو او پیر روښان چې د پښتنو لپاره کوم روشنایي تحریک چلولی او د هغې بې رابېدار کړي نو پیر بابا او د ده د شاګرد اخوند درویزه د هغې مخالفت کړی. نو دا اخوند درویزه د ده په شاګردانو کې پخپله یو صوفي بزرګ مو او یو ډېر غټ عالم دین مو مصنف مو د ډېرو کتابونو، خو دی د پیر روښان د هغې تحریک او د دغې کار خلاف پاتې شو. نو دا د پیر بابا باره کې یو څو خبرې دي. بله ویډیو کې به انشاءالله بلې موضوع سره راځو. ډېره مننه.